السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دي جماعة دي ادابنا يو ادب اعدادا چکل سڑی جماعت داخل شي نو په جماعت کی دی شور او غوغا نکوي. چې په جماعت کی اغا شور کی غوغا کی دا خصیفت ندا. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه متعلق دی چې دڅ کسان ولیدل چې هغوی په جماعت کې شور او غوغا کولا. نو عمر رضی الله عنه اویل اذهب لارشا فأتنی بحذین راول مال ردغ دو کسان فجئته بهما. دا صاحب ابن یزید وی چې زلاړما او رامي وستل اغلره د دواړه. نو قال نو عمر رضی الله عنه ورته من انتما تاسو د کم ځای نه یې او من اين انتما یا تاسو څوک یې او یا د کم ځای نه یې شک دراوی دی. قال نو د دواړو وویل من اهل الطائف مونږ خو د طائف اوسیدونکي یو. قال نو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل لو کنتما من اهل البلد کچېرې تاسو دواړه اوسیدونکي وای د دې ښار لاوجعتکما نو ما به خامخا تاسو دردمن کړي وای یعنی سزا به مې درکړې وای. ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو دواړه اوچتوي اوازونه په مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. نو ګوره د دې اثر نه معلومه شوله چې په جماعت کې شور کول لئی اوازونه اوچتول دا د جماعت بې ادبي ده. دې نه ځان ساتل پکار دی. او نهم ادب دی جماعت هغه دا دی چې کله سړی جماعت کې خپل مونځ پوره کی یا نور عبادات پوره کی او بیا د جماعت نه راوځي نو دا دعا ده وایي. د وتلو طریقه هغه دا ده چې سړی به ګچ خفا دا به مخکې کی او دا دعا به وایي چې اللهم انی اسألک من فضلک ان یا الله زه سوال کوم ستانه ستا د فضل. مسلم کې دا روایت دی او دا دعا به کې ذکر ده. نو چې کله هم سړی د جماعت نه راوځي ګچ خفا به مخکې کی او در وتلو په دوران کې به دا دعا ووایي چې اللهم انی اسألک من فضلک وصلی الله علیه و آله وسلم.